علما فرمایي که د یو انسان ګناهونه زیات او دی غواړي چې زما دا ګناهونه الله پاک کم کی، ما ته دا ګناهونه معاف شي، نو امام قرطبي رحم الله د په خپل تفسیر کې یو قول را نقل کړی دی. هغه وی قال بعض التابعین، بعضو تابعینو به وی داسې وینا کوله، من کثرت ذنوبه، د کم انسان چې ګناهونه ډیر سی وی، فعليه بسقي الماء، په ده باندې د اوبو څکول دا ضروري دي چې دی خلکو ته اوبه ورکوي، په خلکو باندې اوبه څکي. ځکه وی وجه دا ده وقد غفر الله عز وجل ذنوب من سقى الكلب، الله پاک د هغه بنده د هغه انسان ګناهونه بخلیو کم انسان چې وی سپي ته اوبه څکولي وي، هغه بدکاره زنانه چې و بدکاره لیکن یو تږی سپي ولیدو په هغې باندې اوبه وڅکلې، الله پاک د هغې ټول ګناهونه معاف کړه. نو وی فکیف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا واحیاه، وی کم حال بی څه حال بی ولی د دغه انسان ګناهونه به الله پاک نه معاف کوي چې یو سړي ته او بیا مومن سړی دی او موحد دی د الله پاک د یووالي قایل دی، هغه ته څوک اوبه وڅکوي او د هغه ژوند بچ کړي، هغه له ژوند ورکوي، وایي د دې انسان ګناهونه به الله پاک څنګه نه معاف کوي. نو بهرحال امام قرطبي رحم الله فرمایي چې د کم انسان ګناهونه سوا دي په ده لازم دا ده چې دی د خلکو له اوبه ورکوي. په نعمتونو کې بهترین نعمت یعنی بې پیسو میلاویږي، اسان هم دی او انسان ته راحت ډېر ورکوي. ځکه علما فرمایي کم نعمتونو چې الله پاک په دې انسان باندې کړي دي په دغه ټولو کې د ټولو نه زیات راحت چې ورکوي دا اوبه انسان له ورکوي. نو تا دې انسان نه زیات راحت ورکو، الله پاک به تعالی په آخرت کې چې کوم دی د دغې نه زیات راحت درکړي.